السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ویډیو کې به زده کړئ چې څنګه قرآن شریف په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړو او هر وخت او هر چیرته یې په ډېرې اسانۍ سره تلاوت کړو. نو ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. کله چې په پلی سټور کې تاسو قرآن ان پښتو ولیکئ نو تاسو ته به همدا اپلیکیشن راشي. دا به تاسو انسټال کړئ. کله چې مو دا انسټال کړ دا به تاسو اوپن کړئ. د اوپن کول څخه وروسته دلته تاسو ته ښي طرف ته دلته تاسو ته سپارې ښکاري. 30 سپارې ټولې موجودې دي او دلته هم تاسو ته صورتونه ښکاري. 114 صورتونه دي. په دې ځای کې به تاسو ته تفسیر ښکاري. دا له انټرنیټ څخه کار کوي خو نور بغیر له انټرنیټ څخه کار کوي. همدارنګه دلته به تاسو ته دعاوې ښکاري او دلته به تاسو ته د اډیو په شکل کې قرآن کریم نو دلته به تاسو په درې کې به تاسو ته ښکاري. تاسو به په همدې باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته دوهم اپشن ښکاري لټون. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو کله یو صورت یا کوم یو آیات سرچ کوئ یا کومه سپاره سرچ کوئ نو تاسو هغه دلته سرچ کړئ. تاسو په ډېر اسانۍ سره په سکندونو کې دلته په سرچینګ کې تاسو ته هغه آیات یا صورت راواخلي نو تاسو یې دلته تلاوت کولی شئ. او په دریم اپشن کې تاسو ته نښانونه ښکاري. نښانونه د دې لپاره دي چې تر څو تاسو قرآن کریم په نښه کړئ چې موږ تر دې ځایه پورې ولوسته. اوس دغه 450 آیات تاسو ته ښکاري نو زه غواړم چې دا په نښه کړم، یعنې تر دې ځایه پورې ما تلاوت کړ او تر پس ورځې پورې ما ته په ډېره اسانۍ سره ما دې ځای ته راولي. تاسو به په همدې آیات باندې کلیک وکړئ. کله چې په همدې آیات باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ښکته څلورم اپشن ښکاري نښانه یې کړئ. په همدې به کلیک وکړئ. مګر او دلته تاسو لیستونه هم جوړولی شئ خو زه غواړم چې لومړي لیست ته ولې ما په لومړي لیست باندې کلیک کوم نو دلته تاسو ته ښکاري چې دا موږ ته ټیک مار شو. نو کله چې موږ بیا قرآن شریف خلاصوو نو دلته په دریو کرښو باندې کلیک کوو او دلته په نښانونو باندې کلیک کوو. کله چې موږ په دې باندې کلیک کړو ملګرو دلته هماغه موږ ته راواړول. سورت هود دی 450 آیات دی. نو موږ په ډېره اسانۍ سره بیا کولی شو چې له دې ځای څخه خپل تلاوت بیرته شروع کړو. نو ملګرو یو ځل به بیا تاسو په درې لیکو باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته څلورم اپشن ښکاري ژباړي. نو په دې خانه کې چې کله مونږ دا له ټیک مارک څخه وباسو دا خانه مونږ سپینه کړو. دا ګوره دا خانه مونږ سپینه کړه نو موږ ته ژباړي متن لرې شو. کله چې هم تاسو یو تلاوت کوئ نو تاسو دا ژباړي متن لرې کړئ تر څو په ډېرې اسانۍ سره تاسو تلاوت وکړئ. نو دلته موږ ته دوه وخته ژباړي متن راغلی و خو هغه ژباړي متن اوس لرې شو او په ډېرې اسانۍ سره اوس موږ دا تلاوت کولی شو. نو زه یو ځل بیا په درې لیکو باندې کلیک کوم نو دلته تاسو ته ښکاري پنځم اپشن چې دی لیک پاڼه. په دې باندې کلیک کړئ دا پونټونه دي عربي متن او ژباړي متن. نو کوم متن چې غواړئ هغې ته تاسو پونټونه جمع کولی شئ او دلته تاسو ته د متن اندازه ښکاري. په همدې باندې کلیک کوم نو دلته تاسو ته ښکاري عربي متن یا ژباړي متن. نو دلته تاسو د متن اندازه غټولی کوچنی کولی شئ. نو دا به زه تاسو ته په عملي توګه در وښیم. زه عربي متن انتخابوم. نو دلته پورته تاسو ته ښکاري دا خانه به کته او پورته ځي. نو دا تاسو کتلی شئ چې موږ ته عربي متن غټ شو. نو تاسو چې څومره غواړئ شئ کوچنی کولی هم شئ او غټولی هم شئ. که تاسو له دې څخه کمزوري یاست نو دا تاسو غټ کړئ په ډېرې اسانۍ سره په زور او زیر باندې دا تاسو کولی شئ چې تلاوت یې کړئ. دلته په هو باندې کلیک کړئ دا به تاسو ته په غټه بڼه باندې شي. دا تاسو کتلی شئ. همدارنګه په ژباړي متن باندې کلیک کوم نو دا ژباړي متن دی. دا تاسو غټولی کوچنی کولی شئ. ملګرو بیا تاسو په درې لیکو باندې کلیک کړئ. دلته تاسو ته ژباړې ښکاري. په همدې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو ته 4 ژبې درکوي ژباړې سره پښتو، فارسي، اردو او انګلیش. په دې ټول ژبو کې تاسو کولی شئ چې دا قرآن کریم ژباړې وګورئ. نو دا پښتو ده. دلته تاسو ته ښکاري دا پښتو ده او دلته هم به زه تاسو ته پارسي. نو دا اوس پارسي شوه. دا تاسو کتلی شئ او دا هم اردو شوه او دا هم انګلیش شو. دا تاسو ته ښکاري. په دې 4 ژبو ژباړو سره یې تاسو کتلی شئ. نو ملګرو میلاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.